السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د سپټمبر پر 26مه په خپل یو بیان کې ویلي چې وسلوالو په مچ سیمه کې د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې سپاهي عرفان ووژل شو او دوه نور ژوبل دي. په بیان کې ویل شوي تر حملې وروسته ژوبل عسکر د علاج لپاره کوټې ته وړل شوي دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوچ ازادۍ پوځ منلی دی. د روانې سپټمبر میاشتې پر 25مه نیټه د بلوچستان په هرنای سیمه کې پر سرحدي عسکرو یوې چاودنې 4 عسکر ووژل او 2 نور ټپیان کړل. په هغه چاودنه کې د پاکستاني پوځ یو کپټان او یو لیفټیننټ هم ټپیان شوي ول. بلخوا بلوچستان کې بریدګرو د محمد علي جناح مجسمه په بمونو الوزولې ده. د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوچستان یوې بېلتونپالې ډلې بلوچ جمهوري غوښتونکو پوځ BRA منلی دی. په دې وروستیو کې په پاکستان باندې د دغه ډول حملو کچه بیخي لوړه شوې ده. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په دې هیله چې خبر به مو راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.